ستاسو د عرق النسا بیماری به رب العالمین ضرور ختمي، خو په دې شرط چې تاسو هغه دوی استعمال کړئ کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرق النسا دپاره ښودلي ده په احادیثو کې. هغه ملګري چې په کټونو باندې پراته دي د عرق النسا د لاسه په تکلیف باندې دي، نه ترې ګرځېدلی شي، نه ترې کاروبار کولی شي او نه ترې عبادت او مونځ کولی شي، د هغوی دپاره یو بهترینه دوا. د سعودي عرب یو عالم وی او ما سره یو ډاکټر میلاو شو، هغه ډاکټر راته ویل چې مونږ ته عرق النسا قسم بیماران راځي ډېر زیات، او مونږ هغې ته هر قسم دوایانې ورکو تر دې پورې چې اپریشن هم وکړو لیکن هغه ناکام وي. واحد دا یو علاج دی چې هغه کامیاب دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې ښودلی. موږ چې چاته هم ښودلی دی د دغې بیمارۍ دپاره الله رب العالمین هغه ته شفای کامله ورکړې ده. د دې د وجې نه هغه ډاکټر وایي کله چې ماته یو بیمار راشي زه اول احادیث ګورم چې آیا د دغې بیمارۍ دپاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم کومه دوی ښودلې ده او که نه که چېرته یې ښودلې هغه ورته ښایم، ځکه په هغې کې الله رب العالمین شفای کامله ور اچولې ده او هغه دوی رب العالمین د خپل پیغمبر له ښودلې ده. هغه دوی کوم یو ده چې د عرق النسا د علاج دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده؟ راشي تاسو دا حدیث واورئ او خپل علاج په دغې حدیث باندې وکئ. ابن ماجه رحمه الله روایت ذکر کړی دی. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي شفاء عرق النساء الیة شاة اعرابین، د عرق النسا بیماری علاج رب العالمین د عربي ګډ په لم کې ښودلی دی. عربي هغه ګډ ته ویلی کېږي چې هغه نری غوندې لمي کوم چې په غریزو علاقو کې پاتې کېږي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه لم به ویلي کړلی شي، د دې نه به غوړي وویستلی شي او دغه غوړي به 3 حصې کړلی شي. روزانه په نهره باندې یو حصه وڅکلی شي، یعنی دا علاج به صرف 3 ورځو پورې. انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي ما 300 بیمارانو ته دا علاج ښودلی چې هغوی د عرق النسا بیمارۍ باندې اخته وو. هغوی چې کله په دې باندې عمل کړی دی هغه 300 ته رب العالمین شفای کامله ورکړې ده. حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي د عرق النسا بیماری د خشکوالي نه پیدا کیږي او دارنګه د سختوالي نه. کله چې رګونه خشک شي او سخت شي نو الله رب العالمین د عربي ګډ په لم کې دا خصوصیت اچولی چې دا نرموالی راولي او خشکوالی ختموي. نو کوم ملګري چې په دغې د عرق النسا بیماری باندې اخته نو هغوی د عربي ګډ لم پیدا کی او ویلی دي کی 3 ورځې دي په نهره باندې اوس کی، انشاءالله الله رب العالمین به ورته شفای کامله ورکي.